امریکا ته پته ده ټول افغانان دوسان سوي دي، پاکستانیان دوسان دي، ښځې خوشي کړي دي، ځوانان ټول ډمان دي او فحشا او بېدیني ته کار روان ده او ټچ موبایل کې د هر چا بېدیني ده. هر هغه څوک نیک انسان ده، هغه الله ته خوښ ده، که عالمي که بزرګي او که مالداري که افغاني که پاکستاني، هر هغه څوک غوره ده د الله په نزد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې هغه تقواداري د رسول الله دین په عقیده کې راوستی، د رسول الله دین په عمل کې راوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزتمندو بعضې خلک دا وایي چې دا ګوره ملا داسې وکړو دا دغه ده، دا خبره ښه ډاډه واورئ او بار بار یې واوره، بیا درته کوم ولاکه پرېږدمه. که مولای که بزرګي که مالداري که غریبي که افغاني که پاکستاني، هر څوک چې کنه چې د رسول الله په دین عمل نه کوي، قرآن خپل کور کې نه حاکموي، قرآن خپل قانون نه ګڼي، قرآن باندې عمل نه کوي، قرآن مطابق شپه ورځ نه تېروي، دا ټول دوسان دي، دلګان دي، بې غیرته دي. خاص کر هغه افغانان، هغه پاکستانیان، هغه عربو چې ټچ موبایل خپلې ښځې او لور ته ورکړی ده او زوی ته، هغه شپه ورځ پکې بې حیا او فحشا پکې ګوري او دا وایي چې زه غیرت یم. دا غټ دوس ده، دا دله ده، دا د اسلام دشمن ده او دا بې غیرته انسان ده. که دا پښتونه مې دوس ده، چا چې ښځې ټچ موبایل ورکړی خبرې او هغه پکې سریالې او ډرامې او فحاشي او بېدیني پکې ګوري، نو دنه غټ دوس او دله نسته. که بیا ملا هم دا کار کړی، ملا هم دوس ده. قرآن کې الله فرمایي چې کوم ملا په دین عمل نه کوي، سورة اعراف کې الله فرمایي د مثال په شان د سپي ده، په شان د خر ده چې په دین څوک عمل نه کوي، د رسول الله په طریقو عمل نه کوي. که مولای او که مالداري او که افغاني او که عربي، دا ټول بې غیرته دي او د الله د دین دشمنان دي او دا به الله ذلیله کوي. اعتبار دی الله دین ته ده، الله دی خپل دین اول منکر اول بیا تاسو کې. چا کې د الله دین نه وي که نه، دا ټول غرب دي، غم مه کوه. څنګه چې یهودان اوس تاسو ځپي، فلسطین باندې اټیک روان ده، بل ورځ د ایران نمبر ده، بل ورځ د پاکستان نمبر ده او بیا د عربو نمبر ده او بیا د افغانانو نمبر ده. والله کوم امریکا پرېږدي خبرې، امریکا ته پته ده ټول افغانان دوسان سوي دي، پاکستانیان دوسان دي، ښځې خوشي کړي دي، ځوانان ټول ډمان دي او فحشا او بېدیني ته کار روان ده او ټچ موبایل کې د هر چا بېدیني ده. هر هغه څوک نیک انسان ده، هغه الله ته خوښ ده، که عالمي که بزرګي او که مالداري که افغاني که پاکستاني، هر هغه څوک غوره ده د الله په نزد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې هغه تقواداري د رسول الله دین په عقیده کې راوستی، د رسول الله دین په عمل کې راوستی، د الله دین امارت او خلافت په خپل عقیده او خپل عمل کې راوستی، خپل کور کې د الله دین راوستی.